السلام علیکم. تاسو ګورئ جی کې الکتریک یوټیوب چینل پښتو. زه یم عمر علي. زما د نن ویډیو په ټوی سویچ باندې ده چې ټوی سویچ څنګه کار کوي او ټوی سویچ ولې ورته وایي. فرض که دا دروازه ده، په دې دروازه کې دلته سړی راننوتی، اوس په زینو کې راخیږي لوړ، نو دلته چې دغه تاریکه ده. که چیرې دلته دا ډول بلب لګېدلی لکه دا، نو دی چې دا بټن دلته پریس کړي نو په دې زینو کې به رڼا سي. چې کوم ټیم دی خپل منزل ته ورسېدی، یعنې کمرې ته یا چت ته وختئ، بیا به دی دا بټنه چې دغه بنده کړي. نو چې دا بټنه بنده کړي، دې شي ته چې دی هغه ټوی سویچ وایي. نو دا ویډیو ته د شروع څخه تر پای پورې وګوره، انشاءالله ستا به سر په خلاص سي. ځو ډایګرام ته. په ډایګرام باندې هلته ته په کومه چې د دې وایرینګ به موږ څنګه کوو. او که چیرې ویډیو خوښه شوله د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. ستاسو په د یوه شیر باندې، په د یوه سبسکرایب باندې موږ ته حوصله افزایي راکول کېږي ستاسو د خواسه. نو درځئ چې زه وایټ بورډ ته هلته د دې چې کوم مکمل ډایګرام دی هغه ستا سره زه شیروم. په دې وایټ بورډ باندې زه ستا سره د ټوی سویچ کوم وایرینګ دی هغه شیروم. دا پوینټ چې دی هغه لږ ته په غور سره وګوره، انشاءالله ستا به سر په خلاص سي. زما په لاس کې چې دا کومه بټنه ته معلومیږي، دې ته ټوی سویچ وایي، یعنې ټوی بټنه چې د دوو ځایو څخه کنټرولیږي. د دې ټوی شاته چې کوم د وایرینګ دپاره پوینټ یې ورکړي دي هغه دلته 3 دانې دي. او که ته چیرې وګورې دلته زما په لاس کې یو عدد بورډ دی. په دې بورډ کې دلته یو عدد هولډر لګېدلی دی، بله بټن لګېدلی. د دې بټنې په مرسته باندې دا هولډر چې دی هغه کنټرولیږي. د دې شاته 2 پوینټه دي، لکه د ټوی سویچ د هغه رقم نه دي. دا وګوره دلته 2 پوینټه ورکړي دي. او د هغه رقم که ته چیرې ساکټ وګورې، د ساکټ غم دلته 2 پوینټه ورکړي دي د وایرینګ دپاره. دلته فیس ورکه، دلته نیوټرل ورکه، نو په دې کې به کرنټ راسي. او د ټوی سویچ غه د وایرینګ دپاره دلته پوینټونه وګوره، 3 دانې دي. دا دي. اوس په دې ډایګرام باندې زه ستا سره دا شیروم. دا پوینټ چې دی هغه لږ ته په غور سره وګوره. اوس فرض که دلته زموږ سره دا دروازه سوه، دا دروازه سوه یعنې د ګلۍ د خواسه. اوس سړی راغلی دلته په دې زینو کې راوختی لوړ. بخښه کوه، دا ځینې چې دی هغه لږ غټې غټې دي. دینې چې بیا ستا اعتراض چې یاره دی د څه ماران راته جوړ کړله. اوس دا زینې سولې، سړی راغلی د باندې څه یعنې د ګلۍ څه دلته راننوتی، په دا زینو کې اوس دی راخیږي. په دا ځای کې تاریکه ده. اوس د ټوی سویچ بیا څه کار دی؟ کوم چې دا ټوی سویچ تا ته معلومیږي، دا یو ټوی سویچ یو بټن دلته لګېدلی، او بل چې کوم ټوی سویچ دی هغه به دا ځي. کوم چې هولډر دی هغه به دغه ځای کې دا هولډر سو. اوس سړی دلته رالی په دا زینو کې راخیږي. دغه چې کومه بټنه ده، دا بټنه چې دی پرس کړي نو کرنټ به راسي او دغه ځای ته دلته چې کوم هولډر دی، دا هولډر دی، په دې هولډر کې چې کوم بلب لګېدلی هغه به ولګېږي. نو کوم ټیم چې دی په زینو کې دلته راورسېدی، کمرې ته رالی، دا چې کومه بټنه ده دا چې دی پرس کړي نو به دا بلب بند سي. اوس په دې باندې ستا سر خلاص شو که یا که ستا سر نه خلاص شوی، ما ته په کمنټ کې میسج هم کولی سي، او په ډسپلی باندې زما د واتساپ نمبر دی، ته ما ته میسج هم کولی سي. یعنې دلته دا ټوی بټنه سوه، دلته په دا ځای کې بلب رالی. اوس موږ د دې وایرینګ کوو. د دې وایرینګ هم زه ستا سره شیروم. دا ټوی بټنه ده، صحیح سو، یو دلته رالی، بله ټوی بټنه چې د هغه پر دا ځای ده. د دې هم 3 پوینټه دي او د دې هم 3 پوینټه دي. دا یو پوینټ رالی دلته، د دې سره ملاو سو. دغه رقم دا پوینټ رالی دلته.
اوس دا کامنس ولا اوس چې موږ سره دلته کوم فیس او نیوټرل دی هغه ورکو دلته دا فیس دی یعنی جمع سو او د نیوټرل د پاره دا نیوټرل سو یعنی سوړ تار کوم چې منفي مرتبای اوس هولډر چې دی هغه په دې ځکه لګیدلې دي صدقې د پاره دا چې دی زموږ هولډر سو نیوټرل چې کوم تار دی هغه را لیدلته ډایرکټ و دا غزیته دا تار ډایرکټ دلته اوس زه دلته دې هولډر د چې دی هغه فیس ورکوم نو فیس چې دی هغه زه د دې خوا دلته راوړم و دا غزیته دلته چې دا کوم هولډر یا بلف لګېدلی دی فیس را دلته اوس چې کوم په دې کې مین فیس دی یعنی د جمعې تار دی هغه راځي د دې څخه دلته کته چیرې دا بټن دا لوړه ده دا پریس کې نو کرنټ رالی و دا هولډر ته نیوټرل چې دی هغه د دې خوا ورلی اوس زه د دې وایرینګ کوم دا په دغه ویډیو کې د دې وایرینګ هم وګوره ملګرو چې کوم د دې ټوی سویچ وایرینګ هغه د دې کمپلیټ سولو ایز اټ از څنګه چې ما ته په ډایګرام باندې دلته ډایګرام جوړ کړي دا رقم د دې وایرینګ دی دا تکتلی چې دا بټن سو او دا بټن سو اوس کوم مین دی هغه په دغه ځکه دی یعنی د دې فیس سره روان دی دلته دغه رقم نیوټرل چې دی هغه په هولډر کې ډایرکټ دی اوس دا بلب سو د دې بلب دا نیوټرل پوینټ سو اوس دلته ما چې کوم تاته به دا ځکه دروازه جوړه کړې وه چې سړی راننوتی دروازې ته په زینو کې راخیږي نو دا اول بټن چې دی دا به دلته پریس کړي نو چې دا بټن یې پریس کړي دا بټن یې وواله دا سړی په زینو کې راوختی کمرې ته راورسېدی نو چې کمرې ته راورسېدی اوس دی دا بلب چې دلته کوم لګېدلی دی دا دی بندوي په ډایګرام کې ما دلته بلب جوړ کړی بیا دلته رالی یعنې دې خواته چې یا دې خواته یا دې خواته دواړې خبرې چې هغه یوه ده نو دلته د دروازې د خوا یا د ګلي د خوا سړی رالی دلته په زینو کې راخیږي دا دی بلب یې ولګوئ اوس دی وختې کمرې له یعنې زینې کې دی په زینو کې ولاړی نو اوس چې دی خپل مقام ته ورسېدي دا بټن چې دی دا به دلته پریس کړي چې دا یې پریس کړ دلته نو دلته سرکټ چې دی هغه دا دی دلته کمپلیټ سولو نو دې ته ټوی سویچ وایي که چیرې دا ویډیو ستا خوښه سوي نو ته د خپلو ملګرو سره هم شیر کړه او که ته چیرې موږ په فیسبوک باندې ګورې زموږ جې کې الکتریک پښتو د سره فالو کړه او که ته چیرې موږ په یوټیوب چینل باندې ګورې نو زموږ جې کې الکتریک پښتو د سره سبسکرایب کړه اوس که چیرې دغه بټنې دواړې لاندې خواته یې هېڅ مسله نه ده او که دواړې لوړې خواته یې هېڅ مسله نه ده یعنې بلب لګېږي ها اوس که ته چیرې وایې چې یاره ما ته داسې بټنه یا داسې وایرینګ راوښیه چې په دې یوه بټنه باندې دوه بلپان چې دی هغه کنټرولیږي بالکل هغه ترتیب هم سته که ستا چیرې هغه ویډیو خوښه وي نو ته ما ته به کمنټ کې ووایې زه به په دې یوه بټنه باندې دا رقم چې کوم دوه بلپان وي هغه به زه تا ته ویډیو ستا سره شیر کړم